बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैम अब्दुलरशीद او تاسو ګورئ مون ټیکنیکل نن به موږ په دې ویډیو کې تفصیلا تاسو ته وایو چې او تاسو ته بخایو چې موږ خپل کمپیوټر یا لیپټاپ ته وینډوز 7 څنګه کو په صحیح طریقې سره په پرفیکټ طریقې سره به موږ د سی ډي نه وینډوز 7 څنګه کو راځي چې وګورو د ټول لومبه موږ کیسټ راوالو ډیسک کم چې موږ سره وینډوز 7 ډیسک کې هغه موږ راوالو او په کمپیوټر کې به ولګو د دې نه وروسته به موږ په خپل کمپیوټر سیستم کې بره دا چیک کو چې یاره موږ سره دا سیستم دا کیسټ ډرایو راغسته دی کنه دا ډي وی ډي کیسټ راغسته دی کنه کله چې دا کیسټ راوالي نو دا غي نه پس به موږ یو بل پروسس کو چې کله سیستم دا ډي وی ډي کیسټ راواغستو د وینډو موږ به بیا چې چلو کو چې موږ خپل سیستم چې دی هغه موږ ریسټارټ کو کمپیوټر بند شو لاګ اپ شو دی اوس به لاګین کیږي د لاګین کېدو نه مخکې به موږ سیلو کو چې F8 به موږ بار بار پریس کو چې څنګه دی رڼا بند کی بس دوباره چې کله ان کیږي نو F8 چې دی دا به موږ بار بار دباو دا موږ ته یو اپشن راکې F1 کلیک به وسه دې نه پس به موږ د ډایرکټ اپشن ناشي چې یا رقم اوس دا بر تاسو کوم آیکنی نه سی ډي رام موږ به سی ډي رام کلیک کو ځکه چې موږ د سی ډي نه موږ وینډو کو سی ډي رام به موږ انټر کو دا وګورئ دا سی ډي رام دی دا موږ انټر کو د دې پروسیسینګ سٹارټ شو ګورئ د وینډو انسټالیشن پروسیس شروع شو د رومبنه پروسیس د دې دا دی ډیر اسانه ده هیڅ پکې نشتی خو په آرام سره وینډو کولای شي تاسو او په ښه طریقې سره د یو کیسټ نه تاسو لس پیرې وینډو کولای شي هیڅ مسله هم نه کوي په خپل کور کې په خپل آفیس کې په خپل دفتر دکان کې تاسو خو په آرام وینډو کولای شي ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو چې پوه شئ خو چې څنګه وینډو سٹارټ شي دا موږ ته وس یو بل اپشن راکړي स्टार्टिंग विंडो दा आइकन तक सही नहीं विंडो स्टार्ट शो कंप्यूटर ओपन शो बस बदा से ड्रॉप रावाली ها بس بره دلته کې لیکلي دی لینګویج انګلیش دا هر څه په خپله دغه ځای کې سي ډي که تاسو سیټ کوئ کوم لینګویج کم تاسو استعمالوئ کم تاسو خوښ بس ډایرکټ دا نیکسټ کوي قصه به د دې ختم شي انسټال ناو باندې کلیک کړئ ډایرکټ بس دا به انسټالینګ سیټ اپ به انسټالینګ شروع شي سیټ اپ سټارټینګ ګوره شروع شو لږ ټایم علي دا خیر خو اوس ګورئ مین سیز دا دی په دې کې به مختلف قسم وینډو ورکړي نو موږ به ټول اخرنۍ لاندې چې کوم دی وینډو 7 الټیمیټ موږ به دا انسټال موږ به دا کلیک کوو او بیا به دا ایکسپټ کو دا چې کله موږ کلیک کوو بیا به موږ ایکسپټ کو صحیح شو دا ټول رول چې کوم دا ایکسپټ کو او بیا به نیکسټ کو ها اوس ګوره دې کې دوه قسمه اپګریډ نه لاندې کسټم لازمي به موږ صرف او صرف موږ به کسټم وینډو چې دا موږ کلیک کوو ها بس بیا بره پورشن راغی صحیح شو دا کوم چې همیشه چې دا وینډو کېږي د بره نه همیشه وینډو په سی ډرایو کې سی ډرایو د ټولو نه لومبنی دی دا لومبنی موږ کلیک کو صحیح شو دا موږ ټولو لومبیا فارمیټ کو چې دا موږ فارمیټ نه کو نو زموږ وینډو وډبل شي دا به ټولو لومبیا موږ فارمیټ کو چې هغه ډول وینډو لاړه شي صحیح شو دا ګوره دا فارمیټ ته براشه دا ورنه به کلیک کوي بیا په فارمیټ ته راشي فارمیټ په کلیک کوي دا به مکمل فارمیټ کوي چې فارمیټ کې ډول وینډو به ریموو شي ختمه بشي بیا به نوی وینډو موږ به دغه چې کوم پروټیکشن په دغه کې موږ دا کو دا نیکسټ بو چې کله موږ دا نیکسټ کو زموږ وینډو بالډي ته سٹارټ شي اوس به د وینډو فایل چې دی هغه به کاپي کېږي دا به لږ ټایم اخلي خیر دی ته به لږه دمه کوئ او ځان سره ښه ښکلی چیر راوالی کافي وغیره راوالی او ځان ته کېدی او ښه انجوی کوئ په آرام آرام دا پرېږدئ چې دا به په قراره کېږي ټینشن به سره نه اخلئ دا روان دی کاپي کېږي وینډو فایل کاپي کېږي
دا به 100 پورې پروژ کېږي چې کله چې دا 100 ته ورسېد دا به الو کمپلیټ کېږي د هغې نه پس به بیا نوی پروسس به بیا د هغې نه پس شروع کېږي لږ ټایم والي خو خیر انتظار به ورته کوی ځکه چې وینډو ده که نه چینل زمونږ سبسکرایب کړئ ځکه چې داسې نوې نوې ویډیوګانې ستاسو دپاره زه په پښتو ژبه کې راوړم چې مونږ ټول دا وپېژنو او هر څه زده کړو ویډیو تر اخره پورې ګورئ او بیل آیکن چې کله تاسو چینل سبسکرایب کړئ نو بیل آیکن سره ضرور کلیک کړئ ځکه چې را روانه ویډیو چې دی نو هغه بغیر څه تکلیف نه بغیر څه سرچ کولو نه تاسو ته ډایرکټ درځي بیا تاسو به ډېر په اسانه سره ګورئ په دې کې چاته څه قسمه مسله هم وي نو لاندې زما په دې چینل کې لاندې د کمنټس باکس بار کې چې دی تاسو ماته کمنټس کولی شئ او انشاءالله هر یو ته به زه ښه په صحیح طریقې سره هغه ته زه جواب ورکوم رسپانس به ورکوم انشاءالله تعالی ځي 78 کې روان دی لږ شور دی دلته کې زه په دوکان کې ناست یم او د ګاډو شور دی معذرت غواړم اټن مې ته ورسېد 99 شو اوس دا به څه وشي چې کله پوره شو بیا به دا نوی پروسس شروع کړي 100 ته ورسېدو بس په دې کې چې کوم څه فایل پاتې دی هغه به مو اوس کاپي کېږي دا لاندې دا ګرین لاین تاسو ګورئ دی روان دی سر ته رسي سیکنډ نمبر انسټالیشن شروع دی په دې کې ډېر فایلز وي که نه نو دا په قلاره قلاره دا انسټالیږي لږ ټایم اخلي سیسټم بند شو اوس به دی بیا کولاو شي هماغه شانته کې تاسو وینډو 7 استعمالوئ پیله نو هغې کې دغه اپشن دی راځي F1 به کلیک کړئ دا په خو نور پروسس به دی بیا په خپله کې نور پکې ګوتې نه وایي د F1 نه پس چې کله دی دوباره سټارټ شي F1 نه پس به بیا دغه نه کوئ دا به وینډو بیا سټارټ شوه دا به اوس بیا سټارټېږي وینډو او بیا به دا یو څو فایل چې کوم دي کوم چې په دې کې پاتې شوي دي هغه بیا دا کاپي کوي بیا به دا بندېږي او نوې وینډو به د دې نه پس کولاویږي دونه ټایم پکې نه لګي لږ انتظار ورته وکړئ چې تاسو مکمل پوه شئ سټپ بای سټپ دا سیز ګورئ چې د بل منت نه او د بل د دکاندار تاسو نه کم از کم د دې چې دی نو 300-400 روپۍ د یوې وینډو اخلي او په دې کې دونه څه شته نه نو زما دا کوشش دی چې تاسو هر څه په خپله وکړئ هغه 300-400 روپۍ چې دي هغه تاسو ته په جیب کې پاتې شي په هغې باندې تاسو ځان د کور دپاره سوالئ نور څه وکړئ خپل څه نور ضرورت په هغې باندې پوره کړئ او دا وینډو په خپله وکړئ او داسې وخت هم راځي چې تاسو کله دا وینډو وکړئ نو بل څوک داسې مسلمان ته راشي چې هغه درته ووایي نو هغې هم تاسو کولی شئ دا اوس وګوره دا سیټ اپ چې دی دا اپډیټینګ د دې شروع دی سیټ اپ چې دا به اپډیټ کېږي او په قلاره قلاره روان دی څه فایل تاسو ته ما ویلي کنه څه فایل پاتې شوي دي څه فایل به دا دوباره چې دی نو دا اخري لاست دغه دی دا به څو فایل چې کوم دي دا به دوباره دا کاپي کوي او د هغې نه پس به بیا سیسټم بندېږي او بیا به سټارټ کېږي د هغې نه پس به مونږ ته نوې وینډو کولاویږي زمونږ وینډو به الو کمپلیټ کېږي لږ ټایم پاتې لږ انتظار ورته وکړئ
بس وینډو دوباره سٹارټ شو، نوی سیټ اپ چې دی هغه کولاو شو. هم هغه زوړ طریقه ده، زړه طریقه د ایفون به موږ کلیک کو. هغې نه پس په نوی سیټ اپ چې دی هغه موږ راکولاوي. معذرت غواړم بازار دی او لږ شور دی، نو دې وجې نه که تاسو باندې د اواز د ګاډو ماډو بد لګي نو د هغې لپاره ډېر معذرت ښایم. نوې وینډو سټارټ شوه، دومره ټایم پې هم نه لګي، انتهایي اسان دی. ما ته به لومبي لومبي کې دا ډېره زیاته ګرانه ښکاره کېده، خو دونه ګرانه نه ده ښه. دا اوس وګورئ، اوس نوی سیټ اپ شروع شو، نوې وینډو کولو شو. تاسو ته به د لوګو نه دغه نه انټرو نه تاسو ته پته لګېدلې چې نوې وینډو شروع شوه. د دې سره سره زه نورې ویډیوګانې هم کوم د یوټیوب په حوالې سره، چې یوټیوب چینل به څنګه جوړې، په هغې باندې وارننګ څنګه کوې، پیسې به څنګه ګټې. نو د هغې دپاره هم زه تاسو ته بار بار دا خبره کوم چې چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې بیا هغه ویډیوګانې تاسو په اسانه سره ګورئ. د یوټیوب نه ډېرې ښایسته پیسې ګټلې کېږي، په ارام سره به پیسې ګټئ، په خپل کور کې به یې ګټئ، چېرته ځئ راځئ به نه، چېرته ستړي به پکې نه یې، خو په ارام به پیسې ګټئ. نو انشاءالله ډېر خوشحاله به یې دعاګانې به راته کوئ. مختلف سیزونه دي، مختلف ټاپکس دي، په هغې باندې کار کول غواړي. دا اوس وګوره نوې وینډو کولو شو. د دې کې تاسو خپل نیم او لاندې پاسورډ ورکوئ، نو ورکئ که نه ورکوئ نو سکیپ کولی هم شئ، نیکسټ یې کوئ. بس دا کیسه ما خو زه خو په دې کې خپل یوزر نیم ورکوم، خپل نیم او لاندې پاسورډ. د دې چې تاسو دا کمپیوټر سیسټم چې دا به سیکې وړي، څوک به ستاسو د اجازت نه بغیر څوک نشي کولاولی. نو په احتیاط سره خپل پاسورډ ورکئ او بیا یې نیکسټ کوئ. پاسورډ درنه غواړي، پاسورډ بره درې ځایونه چې دي که نه، په دې کې به څنګه چې کوم تاسو اوله کې پاسورډ ورکړه، د لاندې دوه ځایونو کې همغسې پاسورډ ورکوئ، که غلطي بیا نه راغلي. نیکسټ لاندې که د اسک می لیټر دا به کلیک کړئ او بیا به خپل د دې ټایم به سیټ کړئ، که اټو باندې تاسو دا کوئ چې اټو یې کوئ، په خپل ټایم راوالي. وینډو 7 الټیمیټ دې ته انسټال شوه ښه په ښکلې طریقې سره، ښه برابر طریقې سره. او دا چې کومه وینډو د بعضې وینډو چې هغې کې پکې ډرایور یې خپل وي، او بعضې وینډو داسې چې هغه ته وکړئ هغې ته به ډرایور یې کړي، د هغې نه پس بیا د دې سلوشن دی ډرایور پیک به ورته وکړئ، نو هغه په خپله چې کومې ډرایور یې په دې کې میسي، نو هغه په خپله اټومیټک هغې ته اپډیټ شي، ستاسو سیسټم به روان وي. نور چې په کمپیوټر کې تاسو څه قسمه مسله راځي، نو تاسو ما سره رابطه کولی شئ، لاندې په کمنټس بار کې ما ته کمنټس کولی شئ. انشاءالله به تاسو ته پوره ټایم در کوم او جواب به در کوم، او ستاسو مسله چې د هغه به زه حل کوم. هاي دی راغی، ویلکم یې وکړو، ویلکم وینئ تاسو. اوس به سیسټم کولاو شي. سیسټم به اوس کولاو شي او نوې وینډو راله. مزې کوئ، عیش کوئ، او عبدالرشید په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بلې ویډیو پورې درنه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.